نو ان شاء الله دوی له موږ دا موقع ورکو او دوی ته دا موږ محسوسو چې ان شاء الله تاسو هم دا نورو خلکو په شان د نارمل افراد د دې معاشرې دغه رزمي مقصد دا و چې د دې پریود او د ته کومې مسلې دي کومې ستونزې دي دا موږ مقصد وګدارون ته ورسوي. دا نن 3 دسمبر 2022 منګه انټرنیشنل ډے اف پرسنز وذ ډسابیلټي چې کم دا معذور دی منګ سره سپیشل پرسنز دی د هغې عالمي ورځ وه یوم معذور هم ورته وایي. ډسابیلټي نه چې کله موږ سوچ کوو نو دا موږ ته داسې فیل کېږي چې یاره دا داسې خلک دي چې د دې د نارمل خلکو نه کمزور دي. نو دا بالکل داسې نه ده، دا ډفرنټلی ایبل دي، د دې ځان له سپیشل کیریکټرز دي، خصوصیات دي چې د نارمل خلکو نه هم دا تکړه. نو دا روز د دې دپاره موږ مناوو او انټرنیشنلی هم دا مناویږي او دا په پاکستان کې د 1992 نه دا یو دغه سټارټ شوی ده ډسابیلټي ډے په 3 دسمبر باندې. د دې مقصد دا دی او د دې کال د دې پیغام دا دی چې هغه خلکه چې کم سپیشل خلک دي د هغې دپاره یو ایکسیسیبل مطلب دا چې هر ځای ته د دې رسوي، که هغه بلډنګ دی، که مارکیټ دی، که بازار دی، که آفس دی، که گورنمنٹ اداره ده، که پرایویټ سیکټر دی، چې هر ځای ته دوی تلی شي، د دوی ویل چیر ته تلی شي. دې دپاره موږ داسې ځایونه جوړ کړو، داسې ډیزاینز په بلډنګ کې برابر کړو چې د دوی ویل چیر د دوی خپل هر ځای ته رسي او دوی ته هر یو سهولت اکسیسیبل وي، هغې ته رسوي وي. دویم دا چې اکویټیبل مطلب مساوي دی سره کردار ادا شي، مساوي دی ته مواقع ملو شي، چې کاغه د تعلیم وي، کاغه د روزګار وي، کاغه د صحت وي، کاغه د نورې د دوی ضرورتونه چې هغه دوی ته په ټایم باندې په مساوي طریقې سره د نورو خلکو په شان ملاو شي. دا پیغام بیا د دې سپیشل پرسنز په هر ځای کې ایشوز وي، خو چې کله موږ د ساوث وزیرستان خبرو کو نه دا یا د نیولی مرجډ ایریاز خبرو کو په پاکستان کې، نو هلته چونکې دا وار آن ټیرر تیر شوی دی، وار سټرکن ایریاز دي، نو ابویسلی د دې ډسابیلټیز هم وي، د چا لاس نی، د چا خپې نی، د چا بل اعضا چې کوم وي هغې کې څه فرق وي، یا زخمی وي یا کمزوري، یا د پولیو د وجې څه کیسز وي، یا داسې اکسیډنټس راشي، یا داسې هیډ انجریز راشي چې په هغې کې د دې معذوري وي، یا معذوري د ویلو وي چې هغه سپیچ ورته وي، یا معذوري وي چې هغه د څه اورېدی نه شي. نو ډفرنټ قسمه په دې کې معذورۍ دي. د هغې دپاره زمونږ ایشوز دلته داسې دي چې د هغې دپاره دلته په ډي ایچ کیو کې موږ چل فاونډیشن او آی سی آر سی کوآپریشن سره د دې سنټرز ډیولپ کړي دي چې په هغې کې دې ته مصنوعي اعضا، د دې ټریټمنټ، د دې علاجونه، د دې چې څونه مسلې دي هغه کتل کېږي، هغې اسسمنټ کېږي، هغې کیس رجسټر کېږي او هغې له څومره فری دغه دی هغه ورته ملاویږي، پوره پیمایش اخیستلی کېږي. دویم دا چې انشاءالله ډېر زر منګه دی له د دې چې کوم ممبرز دي دې سره زما خبرې وشوې، د دې پوره یو 1200-1300 ساوث وزیرستان کې کسان دي. دې ته ما وویل چې په پولیو کې هم تاسو ایز ا ولنټیر او په فکسډ ایریاز کې به انشاءالله تاسو له موږ په دې کې نوکرۍ درکوو. تھرڈ دا چې 2% کوټه دی خبر کې انشاءالله د هغې امپلیمنټیشن به ټرولی ټرانسپیرنټ کېږي. بیا دې کې 2-3 خبرې داسې وي چې یاره بیت المال احساس، مینیجریږم سپورټ او ورسره چې کوم سوشل ویلفیر سره ریلیټډ دغه دی انشاءالله د دوی زه یو میټنګ یا داسې وړه شانته کلي کچهري زه راغواړم. دې نه مخکې موږ کړې وه، خو دې کې دا افیسرز چې کله په ځای باندې موجود نه وي نو هغه کار یې ډېر سلو وي. حالانکې موږ د دې خپل دفتر نه د دوی ټولې چې کوم ډیمانډز وو، د دې چې کومې مسلې وي هغه موږ لیږلي دي، هغې کار روان هم دی. خو د هغې د تیزۍ دپاره به زه دا ټول افسران انشاءالله دې دفتر ته راولم او دوی به سره ملاوم چې د دوی کومې مسلې دي، که هغه ډسابیلټي سرټیفیکیټ دی، که د دوی ممبرشپ دی، که د دوی وظیفه ده، که د دوی تعلیم کې څه مسلې دي، یا په میرټ کې یو کسان دي د هغې نوکري نه برابرېږي. نو انشاءالله دوی له به موږ دا موقع ورکوو او دوی ته به دا موږ محسوسوو چې انشاءالله تاسو هم دا نورو خلکو په شان د نارمل افراد یې د دې معاشرې، او انشاءالله تاسو به موږ په هر ځای کې دا مخکې بوځو، تاسو به چېرته هم دا نه فیل کوئ، دا نه محسوسوئ چې تاسو د نورو نه کمتر یې. نو د دې ورځې پیغام دا و چې دا د نورو خلکو په شان د موږ ته عزیز دي، دا زموږ سپیشل پرسنز دي او د دې ډېر خصوصیت چې هغې نه موږ فایده والو او د دې د نورو نارمل خلکو سره هغې ایکول کړو. ډېره مننه.
لکه څنګه الخانه نن په انټرنیشنل لیول باندې ډیسیبلیټي ډے مناو کېدله په دغه کې سمیږ د ډسټریکټ یوت افیس په ساوث وزیرستان کې دا ډیسیبلیټي ډے مناو کړله چې پاکې موږ ډیسیبل کسونه غوښتي وي د علاقې ایلډر وي دغه مریض موږ مقصد دا و چې د دې پریود او د ته کومې مسلې دي کومې ستونزې دي دا موږ مخته وګدارونو ته ورسوي